السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ یاست. نو راځو نن د سلیکشن ټول پاتې برخې نن وایو. صحیح؟ خدای دې وکړي چې تاسې د خوښې وړ وګرځي او سر مو هم په خلاص سي. نو په خپل درس باندې شروع کوو او د هغه در مخه که چیرې تاسې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او دغه رقم بیل ایکن ووهئ تر څو زموږ نوي ویډیوې چې موږ یې خپل چینل ته اپلوډوو د هغه څخه تاسې برخمن سي او که چیرې مو بیل ایکن نه ووهلې بیا نوي ویډیو تاسې ته په مخه نه درځي. صحیح؟ نو راځو سلیکشن ټول وایو. کله چې پر دې باندې داسې تاسې موس ونیسئ او د موس راسته کلیک ووهئ نو په دې کې 4 مهمې برخې راځي چې یو یې ریکټینګولر مارکی ټول دی، بل یې الیپټیکل مارکی ټول دی او دغه رقم یې سینګل رو مارکی ټول او سینګل کالم مارکی ټول. دا هر یو وایو چې دا څه کار کوي، وظیفه یې څه شي ده او په کوم وخت کې موږ ته په درد خوري. کله چې موږ هغه عملي کار پر ترسره کوو تاسې خپله پوهېږئ او دا ستاسې په مهارت پورې اړه لري چې په هر ځای کې تاسې استعمالولی سئ. موږ راځو ریکټینګولر مارکی ټول وایو. کله چې مو دا انتخاب کړي شارټکټ یې ام دی نو راځو د عکس یوه حصه سلیکټوو. صحیح؟ فرضاً د عکس موږ دغه برخه چیش کړل سلیکټ کړل. اوس غواړو چې دغه برخه یې زموږ په کار ده هغه بل لیر ته واړوو. صحیح؟ نو د ایډیټ منیو څخه کاپي. صحیح؟ نوی لیر اخو دلته دا لیر پینل دی. صحیح؟ په دا ځای کې نیو لیر په نامه سره کریټ نیو لیر نوی لیر اخو او په هغه لیر کې یې چیش کوو پیسټوو. ایډیټ پیسټ د غوندې حصه په بل نوي لیر کې موږ ته یې پیسټ کړل. که چیرې دا د لیر پینل دی د لیر په پینل کې دغه سترګه چې تاسې وینئ که چیرې دا سترګه تاسې ووهئ یعنې که پر دې سترګه باندې کلیک وکړئ هغه شاته به هغه اول عکس پر نه معلوموي او هغه عکس تاسې په سلیکشن ټول باندې جوړ کړی دی هغه به درته راولي او که بیرته سترګه ووهئ بیرته به خپل پخوانی عکس راسي. صحیح؟ و مقصد په تېره ویډیو کې ما هم پر دې باندې ډېر ټینګار کړی و چې هر کار تاسې په فوټوشاپ کې ترسره کوئ تاسې ابتدایي زده کوونکي یاست د هر کار لپاره باید تاسې نیو لیر واخلئ. صحیح؟ دغه عکس چې تاسې جوړوئ باید د مختلفو لیرو څخه جوړ سوی وي او که مو چیرې په یوه لیر کې کار کړي و هغه بیا د ایډیټ وړ نه دی. هغه بیا داسې ځای راځي چې هغه تاسې بند پاتېږي چې دا شی کشکې ما ایسته کړی وی هغه په یوه لیر کې نه ایسته کېږي. نو دا و د مارکی ټول وظیفه. دلته د دې سره 4 اپشنه 5 اپشنه او دغه رقم د دې خپل ټول بارز لوړ راځي کله چې دا تاسې کلیک کړئ. راځو د دې اول وظیفه دا ده چې دا نیو سلیکشن کوي. فرضاً ما یو وارې سلیکشن وکړئ. صحیح؟ دا نوی سلیکشن دی. زه غواړم چې زه فرضاً دا منطقه مو سره انتخاب کړم هغه سلیکشن له منځه ځي. صحیح؟ که دونه سلیکشن موږ کړي وي زه غواړم چې بل مو سره انتخاب کړم بل اول سلیکشن له منځه ولاړي. صحیح؟ د دې کې چې تاسې ته ښه معلوم سي ځکه دا عکس هم یو څه داسې پخوانی عکس دی نو دا سلیکشن چې تاسې وینئ دا لینونه چې تاسې وینئ. صحیح؟ که زه داسې راغټ کړم دغه لین که تاسې وینئ که غواړو چې موږ د دې دغه یو کلکین صحیح دغه یو کلکین انتخاب کو او ورسره غواړم چې دا بله م انتخاب کړم هغه اول انتخاب یې له منځه ځي. صحیح؟ یا فرضاً موږ په دې ګل کې غواړو چې دا ګل به صحیح کړو غواړو چې دونه اندازه زه ورسره ایسته کړم. صحیح؟ وخت که زه چیرې بل سلیکشن شروع کوم اول سلیکشن له منځه ځي نو له دې لپاره چې زموږ اول سلیکشن له منځه ولاړ نه سي د هغه دپاره دا دوهم کمانډ یې په ټول بارز کې کلیک کوو چې دې ته اډ ټو سلیکشن وایي. کله چې مو پر هغه باندې کلیک کوي بیا غواړم چې بل سلیکشن هم وکړم صحیح؟ او د بیرته ورکولو دا یې کنټرول زیډ. صحیح؟ که یو وارې کلیک کړي کنټرول زیډ هغه اول اخرنی کار به ستاسې دا ورک سي او که چیرې کنټرول الټ ونیسي بیا زیډ ووهئ بیا به دا دوهم کار ستاسې دا ورک سي.
دغه رقم چې هر څو سلیکشنونه موږ کړي فرضاً 1 2 3 دغه رقم 4 سلیکشنه مو کړي دي. اوس زه غواړم چې یو ځل کنټرول زیډ کوم، کنټرول زیډ بیا کنټرول زیډ وم بیرته هغه راځي، بیا یې وم بیرته هغه راځي، هغه دوهم و دریم نه ځي. نو د هغه لپاره کنټرول الټ بټن پریس ونیسئ او دغه رقم کنټرول الټ بټن چې مو ونیوئ وروسته زیډ ورسره ووایي، بیا زیډ ووایي، دریم کار به ولاړ شي له منځه، دغه رقم څلورم کار. خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص شوی صحیح. نو دا هم و د دې وظیفه چې دا نیو سلیکشن اخلي او که غواړئ چې په هغه نیو سلیکشن کې بل سلیکشن وکړئ هغه د اډ ټو سلیکشن کمانډ په واسطه سره کېږي. دوهم زه راځم دریم کمانډ چې دی هغه د سبټریکټ فرام سلیکشن په نامه سره دی. کله چې پر دې باندې کلیک وکړم د دې وظیفه دا ده چې زه ورته وایم چې هغه برخه چې زه سلیکټوم هغه ایسته که او هغه نوره پرېږده صحیح. فرضاً دونه برخه زه دې ایسته کوم، د سر برخه یې ایسته صحیح. یا وایم چې دا کونج یې ډېر دی، وایم چې ښه نږدې هغه ورسره وکړم صحیح. نور یې هم کمولی شم، فرضاً زما د غوټۍ خوا په کار ده، د دا ګل صحیح فقط هغه برخه سلیکټېږي صحیح. که غواړم چې شاوخوا د ټوله ورک سي فقط یو د ګل غوټۍ دې پاته سي صحیح په سلیکشن ټول باندې، کنې اصلا دا په بل ټول سره هم کېږي. نو راځو څلورم کمانډ ته چې دې ته انټرسیټ ویت سلیکشن ټول وایي. کله چې پر دې باندې موږ کلیک کو کمانډ دی دا انټرسیټ ویت سلیکشن کمانډ، پر دې باندې موږ کلیک کو نو د ګل برخه زه فقط دونه برخه انتخابوم، دا برخه ما انتخاب کړه شاوخوا ټوله له منځه ځي یوازې دغه علاقه پاتېږي. نو د دې عملي کولو دپاره څلورو ټولزو دپاره یو کوچنی اګزامپل مثال موږ لرو چې هغه به تاسو ته اوس موږ عملي کو. فرضاً موږ نوې صفحه اخیستې ده، په دې نوې صفحه کې اول به تاسې دا ولیر ته واړوئ صحیح. بیکګراونډ دلته به پر دا کول باندې کلیک وکړئ هغه به له منځه ولاړ شي، بیکګراونډ څخه به دی ولیر ته. نو سلیکشن ټول مو انتخاب کړی دی، راځو دونه برخه د دې سلیکټوو. نن یو بل شی هم ډېر مهم شی درته ښیم، که غواړئ چې دا علاقې ته تاسې رنګ ورکړئ نو راځو په ایډیټ منیو کې د فیل کمانډ دی چې شارټکټ یې شیفټ F15 دی صحیح. د فوټوشاپ ډېر مهم دا نوي ورژنو کې مهم خواص یې دا دی چې ډېر مهم خواص یې دا دی چې کله چې تاسې هر کمانډ ته درېږئ د هغه پر مخامخ ضرور یو شارټکټ دی لیکلی صحیح. فرضاً د کاپی دا کنټرول سی، د کټ دا کنټرول ایکس او دغه رقم پیسټ کنټرول وی او کاپی مرج شیفټ کنټرول او سی کنټرول زیډ انډو ریډو سټیپ فارورډ دا ټول دي د دې شارټکټونه شته. نو په ایډیټ منیو کې د فیل کمانډ دی چې هغه شارټکټ یې شیفټ F15 دی. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو موږ ته یو منیو راځي، په منیو کې به کلرز انتخاب کو، کلر ته چې رالو هغه به د خپلې خوښې هر کلر چې وي هغه تاسې انتخاب کړئ او اوکې کړئ، بیا اوکې پریس وکړئ، هغه علاقه چې تاسې سلیکشن کړې وه هغه ته یې رنګ ورکړئ. اما سلیکشن اوس هم شروع دی، که غواړئ چې سلیکشن ایسته کړئ په دغه تور بیکګراونډ کې ما چې کلیک وکړئ سلیکشن به ایسته سي صحیح. که چیرې نه سي ایسته د سلیکشن د ختمولو طریقه په سلیکشن منیو کې د ډي سلیکټ په نامه سره یادېږي چې شارټکټ یې کنټرول ډي دی. کله چې دا ووایي ها سلیکشن به ورک سي صحیح. بیا مو مارکي ټول راخیستی دی، غواړم چې دا منطقه د دې د بل رنګ ورته ورکړم چې یو پټه جوړه سي، په هغه کې موږ عملي کار وکړو، په هغه باندې خط ولیکو، یو کوچنی بینر جوړ کړو. نو د هغه رقم راځم ایډیټ منیو ته فیل او ورسره کلر مو انتخاب کړی دی، دې ته فرضاً دې ته داسې رنګ وکړو اوکې صحیح. دلته موږ په رنګو باندې ډېر ټینګار نه کوو، فقط دومره څه تاسو ته درښیم چې هغه ستاسې سر په خلاص شي صحیح. نو دا سلیکشن غواړو چې ایسته کړو، د کیبورډ د لارې کنټرول ډي و دا به ایسته سي. اوس پر دغه بینر باندې یا پر دې صفحه باندې موږ کولی شو چې مختلف خط ولیکو. د یو چا د دکان بینر دی هغه ور جوړ کړو، د یو چا بزنس کارت دی هغه ور جوړ کړو، دا یو سمپل شی دی. نو راځو د سلیکشن ټول څخه
هغه کار چې موږ عملي کوو هغه عملي کوو. راځو سلیکشن ټول ما اخیستی دی، یو داسې مستطیل شکل جوړوو. اوس زه غواړم چې د دې څه د کلکین کار واخلم، 4 پلې 8 پلې ولري، مثال 4 مربع وي نورې پکښې کې وي 4 سکویر نور باید زه ور واچوم. نو د هغه دپاره که چیرې دا پر اول ټولز باندې دلته ولاړ وي، هغه چې تاسې داسې کړئ هغه اول سلیکشن مو ورک شي. نو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې دوهم کمانډ ته به راځو. نو موږ داسې یو شکل جوړ کړئ په دا درهم کمانډ سره چې اول کمانډ انتخاب و، یو سکویر مو جوړ کړي، د هغه په منځ کې مو نور سکویرونه جوړول یا مستطیلونه جوړول، هغه مو دریم کمانډ انتخاب کړي. نو اوس راځو دا پر 4-5 برخو باندې ویشو. څنګه؟ داسې دا کمانډ کلیک کوو او راځو په دې کې دغه برخه موږ ورته وایو چې دا سره جلا کړه، دا به داسې سره جلا شي. دا د پای برخه نه ده جلا شوې، هغه به په ډېر احتیاط سره دغه برخه جلا. اوس دې ته موږ کولی شو چې رنګ ورکو. هغه څنګه؟ ایډیټ منیو ته به ځو، فیل شارټکټ یې شیفټ F5 دی. کله چې مو دا ووهئ کلر انتخابوو او دې ته هم رنګ ورکوو، اوکې کوو یې. نوی لیر مو اخیستی دی، دا به په داسې شکل سره جوړ شي. صحیح؟ اوس موو ټول که راواخلو، دې ته موږ هرې خواته حرکت ورکولی شو، هرې خواته یې بیولی شو او دغه رقم شنې کولی شو. صحیح؟ او حرکت ورکولی شو، هرې خواته یې بیولی شو. داسې یو سمپل کار د دې څخه پټکاپیانې اخیستلی شو، یعنې 2-3 قسمه پټکاپي موږ ځینې اخیستلی شو. څنګه؟ که چیرې موږ پر دې سره الټ بټن ونیسو د موس شکل تغیر کوي، نو به دا داسې کش کړو، دا یې 1 کاپي، بل به داسې ونیسو دا یې 2 کاپي، او دریم به داسې، څلورم به داسې ونیسو دا یې 4 کاپي. کولی شو چې هر څو کاپي ځینې واخلو. صحیح؟ نو دا و د سلیکشن ټول یو لږ څه پیژندنه. اوس راځو یو بل سلیکشن جوړو داسې. په داسې شکل سره غواړو چې د دې په منځ کې هم سلیکشن اډ کو. اوس د دې سلیکشن اډ کولو دپاره موږ یو شارټکټ هم لرو. کله چې سلیکشن مابینځ ته تاسې راځئ، ګورئ دا موس یو نښې سپین شکل هلته اختیار کړئ، دا شکل یې دې کې راوباسم، د مثبت علامه ده یا د سلیکشن علامه ده، داسې کې ور داخل کړم یو سپینه علامه راځي. د دې معنا ده چې دا سلیکشن موږ هرې خواته بیولی شو. صحیح؟ نو کله چې مو داسې سلیکشن وکړي، غواړو چې د هغه په منځ کې بل سلیکشن وکړو، د هغه دپاره الټ نیسو. یعنې دلته چې کوم فوټوشاپ ما انسټال کړی دی، په دې کې یو څه د شارټکټ سره چینج دی، خو تاسې که غواړئ چې خپل په هغه کمپیوټر کې مو فوټوشاپ انسټال کړی وي، نو د هغه دپاره بیا شفټ ونیسئ. صحیح؟ یعنې دا دوهم کمانډ د دې وظیفه دا ده چې د هغه ور اضافه کوي سلیکشن یې. صحیح؟ نو زه دلته الټ نیسم او راځم بل سلیکشن کوم په داسې شکل سره. صحیح؟ الټ مې نیولی دی، بله برخه یې داسې کوم. صحیح؟ الټ مې نیولی دی، بله برخه یې داسې کوم، او الټ مې نیولی دی، بله برخه یې هم داسې کوم. اوس راځم دلته ورته وایم چې دوی پر 2 حصو باندې وویشي. شفټ نیسم، دوی پر 2 برخو ویشم. شفټ بټن مې ونیوی، پر 2 برخو یې دوی ویشم، هغه په داسې شکل سره. اوس ورته وایم چې خدای دې چې ستاسې سر په خلاصېږي، ځکه دا ډېر مهمې برخې دي او ښه پریکټیس پر دې وکړئ. 15-10 دقیقې تاسې پر دې باندې پریکټیس وکړئ، حتما مو زده کېږي. اوس راځم ورته وایم چې دا حصه لږ وتلې ده، دا د دغه نورو سره چیش که
یو رقم یې کړه صحیح نو د هغه شفټ په نیولو سره زه ورته وایم چې دغونده حصه ټول یو رقم راول دا تیرو بیردي سره صحیح دا حصه چې پاتې سوه شفټ به ونیسئ دا به هم پکښې ورک سي صحیح غواړم چې دا حصه بیا دا یو څه تیر دی دا بل شاته دی صحیح مخته دی نو شفټ نیسم او داسې حرکت وکړو تقریبا ټوله سره مساوي شو صحیح اوس که غواړئ دې ته رنګ ورکړئ رنګ ورکولی شي خو د هغه تر مخه باید تاسې نوی لیر اخیستی او څلورم یې د ملټیپلای یا د ضرب دی صحیح انټرسیټ ویت سلیکشن دی د هغه دپاره آلټ شفټ ونیسئ او ورته ووایاست چې دغونده علاقه زموږ په کار ده نور مو نه چوکاټ په کار دی او نه هم بل کوم شی دغونه علاقه هم په کار دی نور دې ټول ورک سي کله چې زه د موس کلیک ایله کوم دغونده علاقه پاتېږي نور ټوله ولاړه صحیح او که ورته وایم چې د سر دغونه علاقه دې پاتې وي نور دې ټوله ولاړ سي صحیح نو دا و د دې سلیکشن دا څلور کمانډونه او بله مهمه خبره دا ده چې دلته موږ ته د سلیکشن ټول سره فیدر راځي د فیدر معنا څه شي ده موږ غواړو چې د دې دومره حصه چیش کو کټ کو نوی لیر مو اخیستی دی نو فقط کنټرول جی ووي دغومره حصه به موږ ته په نوي لیر کې راغلی وي صحیح اوس که چیرې موږ دا راغټ کو د دې دا پرې کول یې ډېر سموت راغلی دي یعنې داسې بلکل داسې سیده کټ سوي دي صحیح او که چیرې موږ وغواړو چې یا دا یو لږ څه خوپ وي یو څه داسې کنجاند یا ګولایي و دا شیان ولري صحیح نو د هغه دپاره فیدر ورکوو مخکې له هغه څخه چې شي ورکوو فیدر ورکوو څنګه داسې چې کله د سلیکشن څخه در مخه موږ دلته فیدر فرضاً 50 فیدر موږ ورکوو بیا راځو سلیکشن کوو ګورئ سلیکشن هم یو څه دایروي شکل انتخاب کړي صحیح غواړم دا بیخي ډېر دی دیش به ورکړو ښه دی دیش مو ورکړي اوس یې ګورو یو لږ څه دایروي شکل فیدر دی صحیح غواړم چې دا کافي کم کنټرول جی وم نوي لیر ته واوښتی صحیح دا لیر هایډوم هغه به موږ ته په داسې شکل سره راشي صحیح یعنې اوس یې هغه چارپنجه خاصیت یې نسته په یو بلر شکل سره موږ پرې کړی صحیح که غواړئ چې فیدر یې تر دې نور هم کم سي نو راځو د دې فیدر نور هم ورکمو کنټرول ډي وم چې سلیکشن ایسته سي فیدر یې تقریبا 15 ورکوو صحیح 15 مو ورکړي اوس راځو داسې شکل به اختیار کې او کنټرول جی وهو نوی لیر چې رالی په هغه کې به وګورو چې دا په څنګه شکل په داسې شکل سره د فیدر معنا دا ده که چیرې تاسې یو عکس کاټوئ په هر ټول سره چې وي که په سلیکشن ټول سره وي لاسو ټول سره وي او مګنیټیک ټول سره وي صحیح دا سلیکشن دپاره ډېر ټولونه یو دا سلیکشن ټولز دي دا لاسو ټول دی او دغه رقم میجیک وین ټول دی او تر ټولو زیات چې کاریږي هغه پین ټول دی دا هم د سلیکشن دپاره ډېر مهم د پرې کولو دپاره د عکس د پرې کولو دپاره ډېر مهم ټول دی نو په هر ټول سره چې تاسې عکس پرې کوئ په هغه ټول سره پرې کړئ خو که مو فیدر ډېر ورکړی و هغه عکس به بلر پرېږدي او که مو لږ ورکړی و هغه به میانه وي او که مو هېڅ نه ورکړی هغه داسې پرې کېږي چې یو څوک به پوهېږي چې دا عکس پرې سوی دی او پر یو بیکګراونډ باندې ایښول سوی دی نو دا و د فیدر هغه کم خواص چې درته تشریح مې کړل بل راځو سټایل ته راځو نارمل دی او فکس ریشیو ده او فکس سایز دی صحیح که چیرې موږ دا پر
فکس ریشیو باندې ودرو. د دې معنا دا چې ټول عرض یو دی او که چیرې موږ دا 5 کو صحیح او بیا سلیکشن وکړو موږ په هغه اندازه سره په دغه اندازه سره موږ سلیکشن کولای شو صحیح څنګه یعنی اوږدوالی به 5 وي او بر به چی شي 1 انچ وي د دې څخه اضافه موږ سلیکشن نوس کولای صحیح او که پر دې باندې ولاړ چې نارمل حالت باندې ولاړ بیا کولای شو چې په خپل خوښه باندې هر څونه سلیکشن موږ وکړو. د دې هدف دا شی دی صحیح که چیرې موږ پر فکس ریشیو باندې ودرېږو او سلیکشن مو دلته ورکړی وي چې 5 په 3 کې دا به د هغه څخه څه مختلف وي. که چیرې موږ داسې کو موږ دغه سلیکشن صحیح دی په غټوالي کې به هر څونه غټ وي په دغه اندازه سره موږ سلیکشن کولای شو صحیح. او فکس سایز د دې دا بیا د سایز پر مطابق باندې دغه کوي 40 پکسله پر زور ته چې 100 پکسله 100 په 4 شپېته کې نو کله چې موږ یو وارې کلیک وکړو هغه به داسې یو شی جوړ شي صحیح 100 په 4 شپېته کې او که زور ته وایم چې دا یې هم وربالا کړم دلته دا د هایډ لفظ ته چې راورسېږي د موس یو څه تغییر کوي لاس غوندې شکل اختیاري دا به تاسې راسته خواته بیا ووهي او دغه رقم به چپې خواته ووهي کمیږي رستې خواته بیا ووهي بالا کېږي. که داسې وي دا به په داسې شکل سره ویني 100 په 514 دی که څو دی خو دغونه دی یعنی که چیرې دا پکسل موږ ور اضافه کړو فرضاً څو ورته ولیکو 500 بیا که کلیک وکړو هغه به ډېر غټ دغه جوړ شوی وي صحیح که کلیک وکړو 500 کې دغونه جوړېږي. فکس سایز دی دا فکس سایز شي په یو وارې کلیک کولو سره حاجت یې نشته چې ته دوهم وارې درېیم وارې کلیک یا په اصطلاح کلیک وکړې داسې ونیسې یا چې یو وارې مو کلیک وکړئ هغونه سلیکشن تاسو ته چیش کېږي جوړېږي. سټایل خواص چې درته وموښول چې فکس ریشیو هغه برخه ده چې هغه فکس تا ته هغه شی راولي په هغه ریشیو کې درته راولي یعنی 5 په 4 کې تا ته سلیکشن راولي او فکس سایز فقط هغه سایز درته راولي چې هایټ ویډ یا طول عرض یې څونه باید وي 500 په 690 کې یا هر رقم چې تاسو سایز ورکوئ تاسو دا سره وازموئ انشاءالله سر به مو په خلاص. او ډیره مهمه خبره بله دا ده چې کوم درس چې تاسو ته په لاس درځي نوی درس تاسو مخ ته راځي او هغه تاسو ګورئ د دې تقریبا 15 دقیقې تاسو خپل د ځان سره پریکټیس وکړئ 20 دقیقې پریکټیس وکړئ خو هر څونه چې تاسو پریکټیس کوئ هغونه ستاسو اکسپیرینس تجربه د کار کولو توان او استقامت پیدا کولای شي تاسو چې تر ډیره حده پورې تاسو خپل درسونه وګورئ او که هر ورځ 20 دقیقې یا نیم ساعت یا یو ساعت خو بیا بیخي ډېر ښه دی که تاسو پر دې باندې پریکټیس وکړئ زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په 2-3 میاشتې کې ستاسو فوټوشاپ تقریبا 90% ستاسو فوټوشاپ زده کېږي. نو دا و د مارکي ټول. بل راځو الیپټیکل مارکي ټول دی چې دا عین هغسې خواص لري لکه ریکټینګولر مارکي ټول چې کوم خواص درلود الیپټیکل هم هغسې خواص لري خو د دې شرط دا دی چې د دې شکل دایروي شکل دی او هغه د سکویر په شکل سره و مربع په شکل سره و دا دایره شکل یعنی څنګه کولای شو موږ دایروي شکل هم یو سلیکشن وکړو فرضاً داسې یو شکل او که چیرې موږ شفټ ونیسو بیا سلیکشن کوو نو دا به مکمله یو قسم دایره جوړه شي. دغه څلور اپشنه په دې کې هم کاریږي فیدر پکې شته او انټي الیاس دا یو ډېر مهم کمانډ پکې کې دی. د دې خواص څه شي دي د دې کار دا دی که چیرې موږ دومره برخه سلیکټ کو او کنټرول جی وو دا به نوي لیر ته واوړي خو که چیرې موږ دا راغټه کړو هر څونه چې غټه کړو د دې دغه برخه چې ده صحیح
دا چې تاسو ته معلومیږي دا د پکسل برخه ده سي دا برخه یو څه داسې خام او تیزه د بیکګراوند سره راغلی ده سي دا په دې خاطر چې ډېر که چې موږ داسې یو څه کوچنی کړو ډېر سموت یعنې ډېر ښایسته پرې سوی ده دا د انټي الیاس خواص دي او که چیرې موږ انټي الیاس ایسته کړو او بیا راسو بیکګراوند ته صحیح او بیا سلیکشن ټول مې انتخاب کړی دي دومره برخه انتخابوم کنټرول جی وهم دا بغیر انټي الیاس دي دې ته به نوم ورکو دا هم نوی شی دی که چیرې په لیر پینل کې تاسې دا د لیر 3 پر ځای ډبل کلیک وکړئ د دې نوم بدلیږي صحیح دې ته به نوشته کو انټي الیاس صحیح او دا بل باندې به کلیک وکړو فرضاً دا به د ډي په نامه سره کړو یعنې ډي انټي الیاس یعنې نه دی په دې کې نه دی انتخاب شوی صحیح په داسې شکل سره اوس که دا چیرې موږ غټ کړو د دې څنډې به ډېرې جالبه تاسې ته معلومې سي ګورئ داسې د الیاس او انټي الیاس فرق په دې کې دی چې هغه یې ډېر ښایسته پرې کوي صحیح او اوس که چیرې زه راسم دی یو څه داسې کوچنی کړم د ده کنجان او د ده څنډې دا ډېر فرق سره لري نو هغه وخت چې تاسې یو ځای دایروي شکله باندې پرې کوئ ستاسې به ډېر فکر وي چې د انټي الیاس کمانډ ټیک مارک کړي بیا یې وروسته پرې کړئ نو هغه نتیجه یې دا تاسې ته معلومیږي صحیح دا انټي الیاسو او دا اوس چې فعاله دي دا بغیر انټي الیاسه موږ پرې کړي دي فرق یې ډېر دی د الیپټیکل مارکي ټول وظیفه عیني د الیپټیکل مارکي ټول وظیفه او د ریکټنګولر مارکي ټول وظیفه یو شی ده فقط په دې کې یو انټي الیاس اضافه و نور عین هغسې د تاسې پریکټیس پر وکړئ ځان پر وازموئ او بل راځو سنګل رو ته سنګل رو مارکي ټول د دې هدف دا دی چې په عکس کې پر رو باندې چې یو پکسل وي پر هغه باندې دا اپلای کیږي صحیح یعنې پر یو پکسل باندې پر یو رو باندې اپلای کیږي او سنګل کالم مارکي ټول پر یو کالم باندې څنګه که چیرې موږ دا عکس راغټ کړو تر هغه وخته پورې چې موږ پکسل ته رسیږو هلته پکسل نه معلوموي تاسې یو بل عکس پیدا کړئ چې ریزولوشن یې کم وي د دې ریزولوشن څه زیات دی خو بیا هم هغه اندازه معلوموي چې موږ سلیکشن کوو فرضاً که چیرې موږ سنګل رو کو دا به داسې په داسې شکل سره انتخاب شي دا یوه رو دی سلیکټ کړل صحیح چیرې موږ دا راغټ کړو دا به داسې شکل ولري دا یوه رو دی سلیکټ کړې ده صحیح او که چیرې وغواړم چې بیرته یې ډي سلیکټ کړم کنټرول ډي هم ایسته کیږي او دغه شنه برخه بیا راغټه کړو چې ځکه په دې کې ښه روښانه باید معلوم سي که چیرې موږ داسې دا یوه رو سلیکټ شوه اوس که بل سلیکشن کوم که دا داسې کم هغه ورک شو صحیح د دې لپاره هم د ریکټنګل مارکي ټول په رقم دا څلور اپشن یې ورکړي دي صحیح فرضاً دا موږ نیسو دوهم صحیح په هغه شکل سره به زموږ سلیکشن راشي دا دوه سره ګډوي مابیز کلیک وکړئ صحیح ورکوي یې دا دواړه سره ګډ شوه صحیح بیا راځم یو سلیکشن کو بل کو یو پکسل د رو په شکل پکسلونه چې پراته دي هغه دی چې کوي سلیکټ یې اوس که چیرې زه دا کوچنی کړم دا به داسې یو شکل ولري صحیح دا به داسې یو شکل ولري دا موږ یو رو سلیکټ کړې ده اوس که چیرې ډیلیټ کړئ هغه به داسې یو شکل انتخاب او که کوچنی سي دا به په داسې شکل سره معلوم شي صحیح خو دا په هغه وخت کې چې موږ شاته یو بل بیکګراوند درلودی بیا تر دې هم ښه ریزلټ ورکوو او اوس راځو سنګل کالم ته چې عین هغسې کار کوي هغه رو انتخابول دا کالم انتخابوي یو کالم سلیکټوي چیرې دا موږ راغټ کړو دا به پر یوه کالم باندې دی پر یوه کالم باندې دی سلیکشن کړی دی د دې هدف دا دی چې په بعض ځایو کې پر رو باندې ستاسې سلیکشن په کار وي ډېر کوچنی ځای 3 پکسله ځای دی هغه به راغټ کړي هغه 3 پکسله ځای به پکښې انتخاب کړي او سلیکټ به یې کړي
دغه ځای څه به کټ کړئ کنټرول جی چې بیا تاسې ووهئ دا که نوی لیر را هم سي موږ د کالم سلیکشن کړی وو هغه په داسې شکل سره راغلی صحیح داسې لیکې به یې د هغه څخه را پرې کړي وي او دلته به موږ تاسو ته په نوي لیر کې پرتې وي خو په هر صورت د دې کار همدومره دی چې یو په رو باندې یو بل په کالم باندې حرکت کوي نور کمانډونه ټوله یو شی دي هیڅ فرق نه سره لري فقط د دې اشکال فرق لري یو مربع شکل دی یو دایروي شکل دی یو پر رو باندې حرکت کوي بل پر کالم باندې حرکت کوي بل راځو موږ تاسې هغه څخه وروسته خدای دې چې په دې مو سر خلاص شوی وي دا ټولز مکمل خلاص شو اوس راځو لاسو ټول ته چې لاسو ټول هم د سلیکشن ټول دپاره تر ټولو بهتره او تر ټولو چې لاسو ټول هم د سلیکشن دپاره استعمالیږي دا هم درې برخې لري چې یوې لاسو ټول دی بلې فلیګونل لاسو ټول دی او بلې میګنیټیک لاسو ټول نن راځو لاسو ټول وایو انور دوه بیا په بله ویډیو کې وایو د لاسو ټول وظیفه دا ده کله چې پر دې باندې کلیک وکړو دا موس داسې شکل انتخابوي دې ته موږ تاسې دې ته لاسو ټول ته په بل شکل سره فری سلیکشن ټول هم وایي یعنې زموږ په خوښه سلیکشن دی چې هرې خواته یې تاوو څنګه داسې فرضاً زه دا سیب داسې پرې کوم اینې د سیب پر شاوخوا باندې داسې راګرځمه کنټرول جی وم په نوي لیر کې موږ دا پرې کړي هرې خواته یې وړلی سم حرکت ورکولی سم نو دا موږ خپل په خوښ سره پرې کړي شاید شاته یې شاوخوا یې سپین سپین ځایونه هم پاتې وي صحیح او که چیرې سلیکشن بیرته ورکوو کنټرول ډي وو بیا که دوهمواري سلیکشن کوو لاسو ټول کلیک کوو په ډېر احتیاط سره یو څه بې غټ کړو ښه واضح موږ ته معلوم سي موږ کولی شو چې په دا طریقه سره هم سلیکشن وکړو او اوس که دا کوچنی کړو کولی شو چې دا د کوږوالی نور هم ورسیده کړو څنګه فرضاً دا اخو دا برخه یې ور داسې ورپرې کوو دا ورسره اډ سول دا درېیم کمانډ راخو دغه برخه چې موږ پکښې اډ کړله دا تر دغه اندازې پورې ځینې چیز کوو پرې کوو غواړو چې دا راوتلی دی د هند ټول د وخت تاسې وینئ سپیس نیسو یوې خوا بلې خوا ته حرکت ورکړو غواړم چې دا ښه داسې سیده داسې پرې کړم داسې شکل سره صحیح دا اضافه دی غواړم چې دونه اندازه دې پاتې سي یا نور دې ولاړ سي دغه رقم ټوله څلور کمانډونه تاسې اپلای کولی سي انټي الیاس هم کولی سي کله چې تاسې پرې کړئ بل بیکګراونډ ته یوسئ که انټي الیاس فعاله و دا ستاسې کټ سوی عکس به ډېر روښانه کنجان به یې سم وي او که دا نه و فعاله کنجان به یو څه بلر وي که یې را زوم کړئ تاسې ته معلومیږي صحیح نو دا و د لاسو ټول مهارت اوس زه دا غواړم کنټرول جی ووم نوي لیر ته ولاړئ موو ټول انتخابوم دا راوړم و دې بیکګراونډ ته په داسې شکل سره صحیح انټي الیاس مو فعاله کړي وو د دې کنجان به ډېر ښایسته راغلي وي او که انټي الیاس نه وای نو دا به ډېر بلر داسې راتللی صحیح داسې مو کټ کړي هلته مو راوړي دا فقط یو اګزامپل زه تاسو ته ښیم کنې دا خو نو ډیزاین نه دی چې اوس چمنی دی او داسې سور شی پکښې پروت دی یا دا فقط زه تاسو ته یو مثالونه په دا خاطر تېروم چې تر څو ستاسې سر په خلاص سي او تاسې وتوانېږئ چې تاسې هم دغسې عملي کار پکښې وکړئ 20 دقیقې نیم ساعت یو ساعت تاسې عملي کار پکښې وکړئ انشاءالله زه اطمینان در کوم چې تاسې حتما فوټوشاپ زده کېږي صحیح او تاسې کولی شئ چې د همدغه فوټوشاپ په واسطه سره مجلې د کتاب پوښ صفحه پوښتۍ چې موږ داسې ورته وایو بزنس کارت دی بروشران دي دا ټوله تاسې په دې کې جوړولی شئ صحیح خو دغه ابتدایي مرحلې باید ستاسې ډېرې ښه زده وي بیا وروسته په اډوانس مرحلو کې دا ابتدایي مرحلې تاسې ته ډېر په درک کړو ډېره اسانتیا راولي صحیح نو د نن ورځې دپاره دغونه درس بس و نو اجازه راکړئ تر بل درسه پورې مو پر لوی الله سپارم خدای تعالی مو آرام سوکاله او خوشحاله لره د آزاد او خوشحاله افغانستان په امید خدای تعالی مو ښه وساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته